یا به د پښتون قام بیداروو یا به په خپله د تل لپاره د مرګ په خوب ویده کیږو. خو شاتګ زمونږ په قاموس کې ځای نه لري. موږ د تاریخ د پاڼې خلک یو. یا به راپاسیږو یا به عزت سره ختمیږو. په ورځ پلټنې څېړنې مطالعې او زحمت کاږو تر څو د پښتو د ژبې هغه ستر حیثیت د ټکنالوژي په برخه کې نور هم لوړ کړو، لکه AI برخه کې، ګوګل ترانسلیټر برخه کې، یوټیوب برخه کې، نورو کپشنونو کې، نورو پروګرامونو کې، ټویټر او د نورو کې. دا د صحنې تر شا ډېر زیات کار غواړي. نو زه او زمونږ ټیم دې برخه کې ډېر شدید کار کوو ګران افغانانو. خیر د سوشل میډیا نه لږ زره لرې یاستو او تاسو ته د محترم مشر استاد حکیم الله نورزي صاحب ډېر یو ارزښتناکه اثر در پیژنم ګران افغانانو. واقعا ارزښتناک اثر دی. الماني انګریزي پښتو قاموس. یعنې څه معنا په ده باندې ډېر زحمت ویستل سوی. یعنې دا معنا که د یو پښتون لاسه دا ورسي کولی سي چې په خپل کور کې هم انګلیسي زده کړي هم انګریزي په یو کتاب واسطه، او که د الماني لاسته ورسي المانۍ کولی سي چې هم پښتو ترې زده کړي هم انګریزي، او که د انګریز لاسته ورسي انګریز کولی سي چې هم الماني زده کړي هم پښتو. چې ډېر مثبت او ډېر ښه او ډېر ستر کار یې کړی دی. دغسې پښتو ژبې ته خدمت او زیار باسې ګران افغانانو. موږ د صحنې تر شا ډېر زیات کارونه لرو. خیر ده که سوشل میډیا کې کمرنګه وي بې دغې نه خلک خو بګیل شوي دي، خو پار تقدیر کمرنګه نه یو. که ضرورت سو بیا به ښکاره کېږو، بیا به راځو، خو ټول کنټرولوو، ټول ګورو. انشاءالله دغه پروژه ختمه کړو، ډېر به خوشحاله سئ او د پښتو د ژبې حیثیت به ډېر لوړ سي. دا ژبه په هر چا حق لري، په تا، په ما، په نورو. صفتان را روشن سازید، یا با ملت یا با ننگ تاریخ. خب افکار چرکی حبیب چرک در تقابل با پیشرفت، ترقی، علم، تحصیل، شعور، روشنگری، عدالت اجتماعی، آزادی اندیشه، حقوق شهروندی، قانون مداری، برابری، احترام به زن، رشد نسل جوان، مسافه، آبادانی کشور، فرهنگ سالم، همزیستی مسالمت آمیز و آینده‌نگری قرار داشت. صبر کن یک دقیقه این را پایین بیارم. او نماد و خالق تفکر بویناک و چرکین بود که جهل را بر دانایی، تعصب را بر خرد و ویرانی را بر سازندگی ترجیح داد. پس یا با افکار چرک حبیب چرک بمانید یا با پیشرفت، علم، تحصیل، شعور، روشنگری، عدالت، آزادی، قانون مداری، احترام به انسان، حقوق زنان و آینده روشن خداحافظی بکنید. زیرا این دو افکار با هم در تناقض قرار می گیرد. بر تقدیر باش که نمک پوست کنم. خداوند ببخشیش، ولی افکارش متاسفانه در افراد زنده است که بسیار لکس نکتایی پوشیدن، داد از علم میزنن، پیشرفت میزنن، فکر مثبت و شعور میزنن، عدالت اجتماعی و حقوق زنان و امثال هم میزنن، آزادی بیان. ولی ببینی که حبیب الله چرک خادم دین میگن، این در تناقض با هم قرار داره. اگر طالبا خادم دین بگویند چون افکار از اینا با هم یکسان است، بر شما نمیزیبه دیگه. طبیعی است که از خاطر تعصب چنین صحبت ها را میکنه.